راخلاص. له شمشاد څخه د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه ګورئ. عبدالله او اشرف غني د راتلونکي حکومت په جوړېدو هوکړې ته ورسېدل. اجرایي ریاست نشته. دوستم ته به د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي او کابینه کې به د عبدالله سهم نیمایي وي. د هوکړې هغه جزئیات چې شمشاد ته رسېدلي، سفیدار ماڼۍ به د مصالحې شورا دفتر وي او د سولې اړوند غونډو کې به عبدالله ته د دویم کس پروتوکول ورکول کیږي. د راتلونکي مشارکتي حکومت لپاره توجیه نشته، خو ځینې سولې ته د رسېدو لپاره ضروري ګڼي. منځګړي بالاخره بریالي شو چې د راتلونکي حکومت طرحه وروستی او عبدالله او غني ګډ حکومت ته وهڅوي. راتلونکي حکومت واک په ولسمشر سره وي، خو ولایتونه او کابینه کې به د عبدالله سهم ورسره نیمایي وي. د حکومت یوې سرچینې د هوکړې ځینې جزئیات له شمشاد سره داسې شریک کړل. اجرایي ریاست نور نشته. د عبدالله له لوري به غني د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. عبدالله به د مصالحې عالي شورا مشر وي او دفتر به یې سفیدار ماڼۍ وي. د کابینې نیمایي غړي به د ثبات او همپالنې ټیم معرفي کوي. جنرال دوستم ته به د مارشالۍ اعزازي لقب ورکوي. ځینو ولایتونو کې چې شمیر معلوم نه دی، والیان د عبدالله ډله پیشنهادوي او ولسمشر به یې منظوروي. همدارنګه ډاکټر عبدالله لږ تر لږه یو امنیتي وزارت غواړي چې ممکن د کورنۍ چارو وزارت د ټیم ته ورکول شي. د سولې اړوند غونډو کې به عبدالله د هیواد دویم کس وي. امروز که باید توافقنامه امضا میشد، ولی بعضی ملحوظات بسیار خرد کوچکی که پیشنهاد از طرف تیم اشرف غنی بود، روی ازی که تفاوت حداقل اگر 50 بین 50% تقسیم مساوات نمی باشه، حداقل یک دو وزارت و یا یک مقدار ولایت هایی که باید تفاوت در بین زیده شود باید امضا شود و انشالله از طرف تیم دکتر صاحب عبدالله هم چنین انعطاف قبول شده. برخه داسې دی چې ځینې وزارتونو په اړه باندې د مسلکي مهارتونو لمخې د افغانستان د ژمنتیا لمخې د پاک نفسي لمخې دوی به خپل کاندیدان معرفي کوي وزارتونو ته. اما منل او نه منل د رئیس جمهور صلاحیت دی. دې خبرې سره راضي شوي دي. بعضې ګروپونه شته دي چې دغه خبره نه مني. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ نوی جوړېدونکی حکومت چې د هر نوم پر اساس وي قانوني توجیه نه لري. مشارکتي حکومت یا بل هر نوم چې ورکوي د دې فکر کوم که حقوقي توجیه موږ نشو لرلی. د هغه توجیه همدا ده چې موږ باید یو غږ لاړ شو د سولې مذاکراتو خواته طالبانو سره د مذاکرې په میز کې او سیاسي اجماع ولرو. زه فکر کوم دا هغه یوازینۍ توجیه ده او نور نشي کېدلی څوک هغه دې ډول حکومت ته مشروعیت دلیل وایي او مذاکره هم نهایی ده. خو اوس عبدالله سره د 2014 کال برعکس هوکړه او سیاسي ضرورت او مصلحت بلل کېده، په دې معنا چې دا ځل به ښاغلی عبدالله د تیر په څیر د ولسمشر د پریکړو د ویټو کولو حق ونه لري. افغان حکومت له طالبانو نه د سلګونه افغان ځواکونو د ژوند او مرګ په اړه وضاحت غواړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تر اوسه د هوکړې مطابق زندانیان نه دي آزاد کړي او دوی هم د طالب بندیانو د خلاصون پروسه درولې ده. جاوید فیصل په یو خبري کنفرانس کې ویل طالبانو تر اوسه د هغو 610 تنه زندانیانو د ژوند او مرګ په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې دوی لیست ورسپارلی دی. خو د طالبانو سیاسي دفتر وایي دوی د بندیانو خلاصون برخه کې ژمنې عملي کړي. کوم لیست چې موږ دوی ته ورکړی دی دوی هغه لیست نشي تاییدولی. د دوی سره هغه زندانیان موجود نه دي. فی الحال 610 تنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي چې هغه د دوی په لیست کې نشته، هغه ورک دي. زموږ بحث دا دی چې طالبان دې په دې اړه باندې وضاحت ورکړي چې دغه 610 تنه چې د دوی د خوا نیول سوي دي دا چیرې دي. آیا دوی دا کسان په شهادت رسولي دي؟ دا کسان یې په پټو ځایونو کې ساتلي دي؟ کوم بل چاته یې خرڅ کړي دي، پلورلي دي؟ په هر ډول چې دي دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته او نړیوال ټولنې ته دغو 610 تنو په ارتباط چې موږ لیست شریک کړی دی معلومات ورکړي. د دوی سره دا کسان موجود نه دي. ملي امنیت یو ځل بیا د داعش مهم کسان نیولي دي. د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د سویلي اسیا او ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاءالحق چې په شیخ ابو عمر خراساني مشهورو نیولی دی. له ملي امنیت په خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې له ضیاءالحق سره د داعش د عامه اړیکو مسؤل صهیب او د دې ډلې د استخباراتو مسؤل ابو علي هم نیولي دي. د ملي امنیت خبرپاڼه لیکي چې
دا عملیات یې د هغو معلوماتو او اعترافونو په اساس کړي چې د داعش ډلې مهمو کسانو زندان کې د امنیت ساتونکو ته ورکړي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 215 مثبت پیښې ثبت شوي. روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس خطر باید بابیزه ونه ګڼل شي او دا ویروس به افغانستان کې تر ډیره وخته پاتې شي. له دې سره د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له دې ناروغۍ 2 تنه مړه شوي او 14 نور ښه شوي دي. روغتیا وزارت تیرو 24 ساعتونو کې 209 مشکوک ټیسټونه کړي چې 215 یې مثبت دي. کابل د 160 مثبتو پیښو په لرلو سره په لومړي سر کې دی. کندهار 13، بادغیس او لوګر کې 18، ننګرهار 14، کونړ 11، هرات 7، کندوز، غور او بامیان ولایت کې 15، پروان او هلمند کې 3، نورستان 2، میدان وردګ کې 1 پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې له دې ناروغۍ 2 تنه مړه شوي او 14 نور ښه شوي دي. په افغانستان کې 209 مشکوک سمپلونه ټیسټ کړي په لابراتوار کې او د دې د منځ نه 215 مثبت واقعات تثبیت شوي، 2 تنه وفات شوي او 14 نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه په افغانستان کې تر اوسه 4687 مثبت واقعات لرو. روغتیا وزارت اندېښنه لري چې کرونا به په هېواد کې ډیر وخت دوام پیدا کړي او امکان لري چې د خلکو بې پروایۍ سره ګواښ لا ډیر سي. شواهد و ارقام و آمار و تحقیقات علمی نشان میده که کرونا به زودی رفتنی نیست. کرونا به زودی ما را رها کردنی نیست. ما به عنوان نظامی انسانی گزینه‌ای که امروز روی دست ماست و تمام برنامه‌های ما باید بر مبنای زود دیزاین بشه و تطبیق بشه. زندگی با کرونا هست. روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هېواد کې د کرونا مثبتو پیښو شمېر 4,678 ته ورسید. له دې ناروغۍ ټول 122 کسان مړه شوي او 504 نور ښه شوي دي. د ایراني پوځ لخوا د افغان کډوالو د وژل کېدو او شکنجه کېدو پر ضد یو ځل بیا کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون وشو. لاریونوالو د وژل شوو او شکنجه شوو کسانو عکسونه له ځان سره راوړي خو پولیسو د لاریون مخه نیوله. تېره شپه د افغانستان د بهرنیو چارو نماند وزیر له ایراني سیال سره هم په دې تړاو خبرې کړي او دواړو په دې عمل خواشیني ښودلې ده. په ورته وخت کې د هرات ولایت د بېلابېلو مدني بنسټونو استازو، ځوانانو او عامو ښاریانو د ایران قونسلګرۍ مخې ته د یو لاریون پر مهال نړیوالې ټولنې او بشري سازمانونو باندې غږ وکړ چې ایران کې د وژل شوو افغانانو پیښه په جدي توګه وڅېړي. لاریون کوونکو عدالت غواړو، مرګ پر جنایت شعارونه ورکول او د ایران دغه عمل د ټولو انساني ارزښتونو او هر ډول نړیوالو بشري قوانینو خلاف وباله. ایراني چارواکو تر اوسه دغه پیښه رد کړې ده خو ژمنه یې کړې چې د افغان لوري سره په ګډه به دغه پیښه وڅېړي. و اینکه اونا ایران با خیلی یک وضعیت بعد اونا رو بکشن و اینکه به دریا ریختن. ما واقعا خواهان عدالت هستیم. پکتیا کې د کرونا ویروس د تشخیص لابراتوار کې ازمایښتي کیټونه خلاص شوي او له کبله یې د سویل ختیځ زون معاینات ځنډېدلي دي. د امیر روغتیا ریاست وایي دغه مرکز کې له پرون راهیسې ازمایښتي کیټونه خلاص شوي او تر دا مهاله د 80 کسانو سمپلونه نه دي کتل شوي. پکتیا کې د کرونا ویروس مثبت پیښې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او امیر روغتیا ریاست وایي چې ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې د ګرځبندیز موده وغځېږي. د جنوبي کوریا او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترمنځ د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک شوه. هوکړه د دواړو لوري ترمنځ په دې موخه لاسلیک شوه چې هېواد کې د افغان کوریا روزنیز او فني انسټیټیوټ په غوره ملي مرکز بدل کړي. کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې مهاله د تجهیزاتو او ظرفیتونو له کموالي سره مخ دی او له دې وروسته به دغه ستونزه حل شي. او وروستی خبر دا چې ایران کې د تمرین پر مهال ویشتل شوې بیړۍ کې نږدې 40 تنه نظامیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایراني چارواکو ویلي عمان خلیج کې یوې بیړۍ بله په نښه کړې چې له امله یې 19 سمندري سرتیري وژل شوي او له 15 زیات ټپیان دي. د ایران سمندري ځواک ویلي چې نارقنومې بیړۍ چې په نښه شوې د څېړنو په موخه د بیړیو تمځای ته وړل شوې ده. دا پیښه تېره ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې نورو ایراني بیړیو په منظم ډول خپل تمرینونه کول خو چې نارقنومې بیړۍ ترې په سهوه کې لګېدلې ده. ایراني رسنیو په لومړیو کې ویلي و چې په دې پیښه کې لسګونه سمندري ځواکونه وژل شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې دا پیښه به په جدي توګه وڅېړي.
ټول همکارانو مننه کوم د لسو بجو مهم او وروستي خبرونه مو همدومره